أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ کیسه دې ځای ته را رسېدلې وه. غیب بې له الله جل جلاله و بل هیچ چاته نه دي ور معلوم. لا يعلم الغیب الا الله. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نهار باور او اعتماد وکړي چې و بنو حنیفه ته یې ولېږي، مګر نهار مرتد سو او دغسې فتنه انګیزه یا د فتنې ډک کار یې وکړي. نو ځکه علمای کرام وایي که یو څوک غواړي چې په یو چا پسې اقتدا وکړي او د هغه متابعت وکړي، نو د داسې چا متابعت کوي چې هغه پر اسلام وفات سوی وي او پر خیر یې خاتمه سوی وي. مګر ژوندی انسان د هغه د فتنې او خرابېدو ضمانت څوک نسی کولی. ته نه یې خبر چې څه وخت او کله څنګه او چیرې په فساد او فتنه اخته کیږي او د حق لارې څخه اوړي. لکه نن ورځ چې داسې ډېره پیښه ده. بیرته خپلې قصې ته راګرځو. ورونو، مدینې منورې ته د مسلمانېدو دپاره په ډلو ډلو خلق او قبیلې راتلې. د هغه مهمو ډلو څخه یوه هم د طی د قبیلې ډله ده، چې په حقیقت کې دا ډله نه وه، بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه سریه ولېږل چې د طی قبیله فتحه کړي. عدي د حاتم طائي زوی د طی د قبیلې مشر او رئیس و. دا هغه حاتم طائي دی چې په سخا سره مشهوره و او تر اوسه پورې یې نوم یادیږي. عدي د دغه حاتم طائي زوی او د طی د قبیلې رئیس دی. عدي ولیده چې اسلام ورځ په ورځ نشریږي، نو دی په بیره کې و او همیشه به احتیاط کاوه. د مدینې منورې او طی پر لار هلته یوه صومعه وه چې په دغه صومعه کې د نصاراو ځینې راهبان اوسېده. نو عدي د دغه صومعې و یوه راهب ته ویلي وه که د هر وخت د مسلمانانو لښکر او بیرغان ولیده چې زموږ پر طرف را رهي دي، ما ته خبر راکړه، غواړي چې وتښتي. عدي د تیښتې او سفر دپاره بوده او د سفر ټول لوازم تیار او آماده کړي دي. د تیښتې دپاره پر دوو ګوتو ناست دی. کم وخت چې هغه راهب د مسلمانانو د سریې بیرغان او لښکر ولیده، نو یوه عدي ابن حاتم طائي ته خبر ورکړي چې د مسلمانانو لښکر را رهي دی، که ستا د یوه کار اراده وي هغه وکړه. عدي ابن حاتم څه وکړه؟ فقط خپله ښځه او اولادونه یې ورسره رهي کړه او مالونه یې ورسره واخیسته. طی یې پرېښاوه او د شام پر طرف د شام و نصاراو ته وررهي سو. مسلمانان راغله، طی یې ونیوی. څوک چې تښتېدلی سوای هغه وتښتېده او هغه پاته نفر بندیان ونیول سوه. د بندیانو په جمله کې یوه هم د عدي ابن حاتم طائي خور وه. بندیان مدینې منورې ته راوستل سوه او مسجد ته نږدې یې ځای ور جوړ کړي. بندیان یې په دغه ځای کې واچول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې بل مانځه ته تلی، دغه بندیانو ته به ور وګرځېدی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و بندیانو ته ورغلی، دغه بندي ښځه د عدي خور ولاړه سوه. ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، زه فلانۍ د قوم د رئیس حاتم طائي لور یم، پلار مې مړ سو او د کورنۍ مشر مې غائب دی، نو رحم را باندې وکړه، اکرام او عزت مې وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د کورنۍ مشر دې څوک و؟ ښځې ویل ورور مې عدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل
هغه د الله او رسول الله څخه تښتېدلی؟ دی د الله رسول الله او اسلام څخه تښتي؟ نور رسول الله صلی الله علیه و وسلم ساکت سو او دې هم د ویلو دپاره نور څه نه درلوده، کښېنسته. دوهمه ورځ بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم بندیانو ته ورغلی. ښځې بیا هغه خبره ورته وکړه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه جواب ورته ووایه. درېیمه ورځ چې بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورغلی، ښځه ناسته ده او نن څه نه وایي، ځکه د ویلو دپاره شی نه لري او امید یې هم نسته. ښځه وایي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم وشاته یو نفر ولاړ و چې هغه نفر علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه. نو ښځه وایي هغه نفر اشاره راته وکړه چې ولاړه سه او خپل عرض دې ووایه. وایي زه بیا ولاړه سوم او هغه خبره مې وکړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ستا مشر عدي ابن حاتم الطائي دی، هغه چې د الله او رسول الله څخه تښتېدلی دی، مګر تا به ایله کو او که عدي راغلی د هغه به هم اکرام او عزت وکړو. دا جمله یې د دې دپاره ورته وویل چې د عدي زړه و اسلام ته مایل سي. نو ښځه چې اوس خلاصه او ایله سوه ویې ویل یا رسول الله که څوک شام ته تله ما خبره که چې و خپل ورور ته ولاړه سم. په دغه وخت کې بیا یوه قافله شام ته رهي کېده او رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه ښځه د هغه قافلې سره ولېږل څو شام ته ورسېده او هلته و خپل ورور عدي ابن حاتم ته ورغله. هغه د لرې وپېژنده چې دا مې خور ده او دې هم چې د لرې ولیدی پرنار یې کړه. ظالمه ځان او خپله کورنۍ دې وتښتول او خلاص دې کړه، زه ستا د کورنۍ څخه نه وم. څرنګه چې د دې خبرې پر ځای وې او هغه ملامت و، نو ویل هر څه چې وایه هغه حق او رښتیا دي، غلطي زما ده. په خپله ګناه یې اقرار وکړي او دا عادت دی که څوک خپله غلطي ومني هغه مقابل طرف نرمیږي او که یو چا دلایل ویل بیا یې هم ځان نه ملامتاوه، مقابل طرف نور هم په قهر کیږي. کم وخت چې دې ولیده چې ورور یې پر خپله غلطیا قانع دی او اقرار کوي دا هم نرمه سوه. نو ویل یا عدي د هغه چا د طرفه راغلی یم چې تر ټولو انسانانو ښه او بهتر دی. عدي وایي زما خور د عقل او پوهې خاونده وه. ورونو واقعا هم داسې ښځې سته چې د ښه فکر او پاخه عقل خاوندانې وي او د عدي خور د هغه ښځو څخه وه چې عقل او تدبیر یې درلودی. نو عدي وایي ما پوښتنه ځینې وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په باره کې دې څه خیال او فکر دی؟ خور مې وویل یا عدي سړی د دوو حالو څخه خالی نه دی، یا به نبي وي یا پاچا. که نبي و ملګرتیا یې ابدي شرف دی، تر دې به بل زیات شرف چیرې وي چې ته دې د یوه نبي د ملګرو څخه سې. او که پاچا وي نو په والله د داسې چا د طرفه راغلی یم چې تر ټولو خلقو کریم او بهتر دی و هر چا ته یې خیر رسیږي. عدي وایي زه په شام کې تر هغه ډېر ناخوښه وم لکه څونه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه ناخوښه وم. نو مې د ځان سره وویل که چیرې زه ورسم او وګورم که پاچا و او د نبوت په دعوه کې درواغجن و دا حال نه راڅخه پټېږي، او که د نبوت په دعوه کې صادقه و متابعت به وکړم. عدي وایي د مدینې منورې پر طرف رهي سوم څو هلته ورسېدم و مسجد ته ور داخل سوم او دی علیه الصلاة وسلام په مسجد کې ناست و. ما سلام ورته ووایه او ده راته وویل څوک یې؟ ما ویل عدي ابن حاتم الطائي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې ښه هرکلی او استقبال وکړي او ډېر په خوشحاله سو ځکه د طی د قبیلې سردار او رئیس دی او د حاتم طائي زوی دی، په خلقو کې د لوړې درجې او مقام خاوند دی. نو خود رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې تود هرکلی وکړي. عدي وایي اوس نو زه ګورم چې محمد صلی الله علیه و وسلم نبی دی که پاچا. وایي رسول الله صلی الله علیه و وسلم زه و خپل کور ته رهي کړم، پر لارې رهي یو. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره اوس د عربو د مشرانو څخه یو مشر، د عربو د اشرافو څخه یو شریف ورسره ملګری دی.
په لار کې یوه سپین سرې ښځه ورته ودرېده او ویل یا رسول الله غواړم چې یو څو خبرې درته وکم. عدي وایي زه یې پرېښولم او د ښځې و خبرو ته یې غوږ ونیوی. تقریبا 1 ساعت تیر سو، زه ولاړ یم او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځې و خبرو ته غوږ نیولی دی. عدي وایي ما د ځانه سره وویل چې والله محمد صلی الله علیه و آله وسلم پاچا نه دی. د پاچاهانو اخلاق داسې نه وي، دا د انبیاو اخلاق دي چې د ضعیفه او سردار فرق نه پر کیږي. څونه چې د ساداتو او اشرافو مراعت، اهتمام او غمخوردنی کوي، په هغه اندازه د غریبانو، بېوزلو او ضعیفو غمخور هم وي. عدي وایي کم وخت چې د هغه سپین سرې د خبرو څخه فارغه سو نو یې زه رهي کړم. څو کور ته ورسېدو، کور ته ورننوتلو. په کور کې یې هیڅ شی نسته، یوه بوریا ده او یوه کوچنۍ نالیچکه. د نالیچکې پوښ د څرمنې و او په خاشو ډکه وه. په نس کې یې نه وړۍ وې نه پنبه، بلکې د خاشو ډکه ده. په ټوله کور کې یې بل هیڅ شی نسته. نو ما د ځان سره وویل دا د پاچا کور نه دی، بلکې دا د نبي کور دی. عدي وایي کم وخت چې موږ د ناستې اراده وکړه، هغه نالیچکه یې ماته راکړه او ویل پر دغه کښېنه. وایي ما بیرته وده صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړه. ما ویل یا ته پر کښېنه. ده علیه الصلاة وسلام بیرته ماته راکړه، ویل ته پر کښېنه. او ډېر یې راته وویل څو زه هغه د خاشو پر نالیچکه کښېنستم او دی علیه الصلاة وسلام پر مځکه کښېنستی. بیا مې د ځان سره وویل والله د پاچا کارونه داسې نه وي، بلکې دا د نبوت اخلاق دي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا عدي آیا بېله یوه الله بل اله در معلوم دی؟ ما ویل یا. بیا یې ویل آیا تر الله جل جلاله بل لوی شی در معلوم دی؟ ما ویل یا. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه عجبه خبره راته وکړه. ویل یا عدي آیا ته پر رکوسیت نه یې؟ عدي وایي زه په تعجب کې سوم. رکوسیت یو داسې دین دی چې بلکل د بینه تللی دی. داسې څوک نسته چې پر هغه دین دي وي بې له ما څخه. څرنګه چې عدي د ادیانو په باره کې کتابونه مطالعه کول او ویل، نو د معلوماتو خاوند و او د دغه مطالعې د لارې د رکوسیت دین ور معلوم سو، نو یې دغه دین د ځان دپاره خوښ او اختیار کړي. او رکوسیت داسې دین دی چې د نصرانیت او یهودیت په مابین کې دی. عدي وایي خلقو دا فکر کاوه چې زه نصرانی یم، مګر په حقیقت کې زه رکوسي وم او زما ښځه، ورونه، بلکې ټوله کورنۍ په دې نه وه خبر چې زه رکوسي یم. د ټولو دا خیال و چې زه نصرانی یم، مګر زما حقیقي عقیده د رکوسیت وه او چاته مې نه ښکاره کول. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جواب کې مې وویل هو زه رکوسي یم. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل ته هغه نه یې چې د خپل قوم څخه مرباع اخلې؟ مرباع یو قسم ټکس یا مالیات دی چې اصلا د غنیمتو 4مه حصه وه. دغه مرباع یې پر خپل قوم لازمه کړې وه چې وده ته به ورکول. نو اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي ته د خپل قوم څخه مرباع نه اخلې؟ ما ویل هو اخله بیا. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل دغه د مرباع اخیستل خو ستا په دین کې حرام دی. ما ویل هو والله نه دي راته روا. عدي وایي زه ډېر په تعجب کې سوم. اول دا چې رکوسیت یو رک او پای ته رسېدلی دین دی چې چاته نه دی ور معلوم، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه ور معلوم و او بیا یې احکام هم په تفصیل سره ور معلوم دي، په حلال او حرام یې خبر دی او پوه سو چې زه پر هغه دین یم او په هغه کې بیا حرام کار هم کوم. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا عدي شاید ته د اسلام څخه دغه منع کړی یې چې ته مسلمانان غریبان وینې، مال او شی نه لري. په والله قریبه ده چې مسلمانان به دونه مال پیدا کړي چې یو سړی به په یو چا پسې ګرځي چې د خپل مال زکات او صدقه ورکړي، خو داسې څوک به نسي پیدا کولی چې هغه د ده زکات دې واخلي. او یا عدي شاید ته د اسلام څخه دې منع کړی یې
چې مسلمانان همیشه په جنګو او بیره کې دي، مسلمانان لږ او دشمنان یې ډیر دي. په والله قریبه ده چې یوه ښځه به د قادسیې څخه تر بیت الله الحرام پورې یوازې بې له جوار او امان څخه ځي او په پوره امان کې به وي، بې له الله جل جلاله څخه د بل چا څخه به نه بیریږي. او شاید ته د اسلام څخه دې منع کړی یې چې ته وینې چې حکم او پاچهي د نورو په لاس کې دي، مسلمانان په خیمو او خرابو کې ژوند کوي. په والله قریبه ده چې ته به واورې چې د بابل قصرونه دوی فتح کړه. نو عدي وایي ما وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله. نور می دا یقین سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی او رسول دی او اسلام می په زړه کې ټینګ سو. خیر د کوره راووتلو او مسجد ته راغلو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه کې د سورة التوبه د نورو آیاتو په جمله کې دغه آیات شریف هم تلاوت کوي چې الله جل جلاله فرمایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. چې دغه آیات شریف د کتابي کفارو په باره کې دی، یعنی دغه کتابي کفارو خپل علما او عابدان بیل الله جل جلاله څخه خپل الهه او خدایان ګرځولي دي، او مسیح علیه السلام د مریم زوی هم اله او رب بولي چې د الله جل جلاله زوی بولي. حال دا چې دوی نه دي امر کړه سوي بیله دې څخه چې د یوه الله جل جلاله عبادت وکړي. عدي وایي پس له لمانځه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او ورته ومې ویل یا رسول الله موږ هیڅکله خپل احبار او رهبان یعنی عالمان او عابدان خپل خدایان نه دي ګرځولي. هو موږ د مسیح علیه السلام عبادت کوو مګر د احبار او رهبان عبادت مو نه دی کړی. ورونو و دغه جواب ته ښه متوجه سئ، ډېره مهمه خبره ده. عدي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا عدي ایا دغه احبار او رهبان به تاسې ته حرام نه در حلالول او حلال به نه در باندې حرامول؟ ما ویل هو داسې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه د هغو عبادت دی. عبادت یوازې دا نه دی چې سجده ورته وکې، عبادت دغه دی چې د هغه اوامر او حکمونه داسې وبولې لکه دین او شریعت. مثلا الله جل جلاله دا قانون راته ایښی دی چې زنا کوونکی که نر وي که ښځه رجم دي سي یا د غله دي لاس ور پرېسي، خو که بل څوک د دغه احکامو څخه مخالف قانون راته کښېږدي او موږ هغه ورسره ومنو یا ورسره موافق سو، دا د هغه بل چا عبادت سو. عبادت فقط لمونځ، روژه او سجده نه دي، بلکې د یو چا د طرفه د الله جل جلاله د حکم څخه مخالف قانون ایښول او بیا هغه قانون د شرع پر قسم منل دا عبادت دی. دا چې الله جل جلاله فرمایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، دا قول صحیح او پر ځای دی. تاسې د هغو څخه رب جوړ کړئ او اوامر یې منئ. ورونو هر هغه څوک چې بې له شریعته او الهي قانون څخه بل قانون ایږدي، که څوک د هغه په دغه قانون خوښ او راضي سو کافر بلل کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه موضوع صحابه کرامو او موږ ټولو ته واضحه او روښانه کړه چې عبادت یوازې دا نه دی چې سر پر سجده ورته کښېږدې، بلکې هغه لوی عبادت شریعت ایښول، قانون جوړول، د احکامو صادرول او بیا د هغو منل دي. نو هر هغه څوک چې ځان مسلمان بولي د هغه دپاره دا نه جایزه ده نه روا چې بې له شریعته او الهي قانونه څخه دې بل قانون او شریعت ومني یا قبول کړي. عدي ابن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنه وایي الله جل جلاله ما ته اوږد ژوند راکړي څو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قول سره مطابق مې ولیده چې د بابل قصرونه د مسلمانانو په لاس کې سوه. حتی عدي رضی الله تعالی عنه په خپله د هغه لښکر
په مقدمه کې و چې بابل یې فتح کاوه او وایي ومې لیده چې یوه ښځه د قادسیې څخه تر بیت الله الحرام پورې بې له جواره یوازې ځي. دغه دوه شی خو ما په خپله ولیده او درېیمه به هم قسم په الله پیښه سي. عادي په خپله نه ولیده مګر یقین یې و چې هغه هم خامخا پیښیږي. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درېیمه خبره د زاهد او عابد خلیفه عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه په وختو کې پیښه سوه چې مسلمانانو دونه مالونه پیدا کړه چې جارچي به جار واهه. یعنی په کوڅو او بازارو کې به دا اعلان کېدی چې داسې څوک شته چې د زکات مال واخلي، خو څوک به نه پیدا کېده. دا د عدي ابن حاتم الطائي د اسلام قصه وه او د ده په اسلام راوړلو د طی ټوله قبیله مسلمانان سوه. ورونو، یو سړی د بنو سعد بنو بکر د قبیلې په وکالت او نمایندګي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی. قصه یې کوچنی او عجیبه ده. د دغه سړي نوم زمام ابن ثعلبه و. دغه زمام د اهل فراسه څخه و. د اهل فراسه بیان مو مخکې درته کړی دی چې دا یو علم دی چې د یو چا مخ او چهرې ته وګوري د هغه د حالاتو ډېر معلومات ورته کیږي. دا غیب ویل نه دی بلکې علم دی چې د معلوماتو د جملې څخه یې دا هم وه چې و چاته به یې وکتل دا ورته معلومېده چې دی صادق او رښتیا ویونکی دی یا کاذب او درواغجن دی. نو دغه زمام چې په دغه علم کې پوه او ماهر و او د ده قوم په ده پوره باور او اعتماد درلودی ځکه دی هیڅ وخت نه و خطا وتلی. خاصتا بیا زمام په دغه ډېر پوهېدی چې صادق او کاذب یې د هغه د مخ په لیدلو پیژندی، حتی د خبرو څخه په پوهېدی. او د زمام د قوم دا عادت و چې د یو چا یا یوه شي معلومات به کاوه زمام به ورولېږي. نو اوس یې هم قوم ورته وویل یا زمام څرنګه چې ته پوهېږې او دغه د فراسې د علم خاوند یې نو ولاړ شه دغه نفر را وګوره چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و چې صادق دی که کاذب. ستا او د هغه تر ملاقات وروسته او بیا ستا د نظر تر اورېدلو وروسته موږ تصمیم نیسو. نو زمام ابن ثعلبه هم مدینې منورې ته رهي سو او هلته ورورسېدی. مسجد نبوي ته ورننوتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحابو سره ناست دی. زمام یې نه پیژني. نو یې پوښتنه وکړه ویل ستاسې څخه کم یو ابن عبدالمطلب دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه یم. زمام ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم زه خبرې در سره کوم او په خپلو خبرو کې شاید یو څه سخت الفاظ استعمال کم، خو ته مه خفه کېږه. یعنی زما خبرې به صریح او واضحه وي، د ادبه به خالي وي، مګر ته به نه خوابدی کېږې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وایه. زمام ویل یا محمد آسمانونه چا پیدا کړي دي؟ سوال یا پوښتنه یې ډېر بسیط او آسانه وه، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ګوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله. بیا یې ویل ځکه چا پیدا کړې ده؟ ویل الله. بیا یې ویل یا محمد غرونه چا درولي دي او په مځکه کې لوړ کړي دي؟ ویل الله. زمام ویل په هغه الله پوښتنه در څخه کوم چې مځکه او آسمانونه او غرونه یې پیدا کړي دي، آیا ته الله را لېږلی یې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو. زمام ویل اشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله. فقط دغونه وه ویلې ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صادق دی، د درواغجن هیڅ علامه پکښې نسته. نو د شکه وتلی نبي او صادقه دی. زمام ابن ثعلبه رضی الله تعالی عنه مسلمان سو او د ده په اسلام ټول بني سعد بني بکر. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.